فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. پس هر هغه کسون چې دی چې ایمان وروړ په الله تعالی او مضبوط یې ونیو دین د قرآن نو زر ده چې داخل به کې دی لره په رحمت کې د خپل طرف نه او په مهربانۍ کې او روان به کې دی لره خپل ځون طرف ته په لار يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن دوی د تو نه پتوا غوړې ته ورته ووایه الله تعالی تاسو ته د کلاله په باره کښې پتوا درکوي که یو سړی وفات شي او د هغه هېڅ اولاد نه وي او د هغه یوه خور وي نو د هغې دپاره د هغه مول نیمه حصه ده چې هغه مړی پرېښی دی او دا سړی د هغه خور د ټول مول وارث ګرځي که د هغه هېڅ اولاد نه وي بیا که هغه دوه خویندې وي نو د هغوی دپاره د ټول مول دوه په درې برخې ده د هغه مول نه چې هغه پرېښی وي او که چیرې هغې څو ورڼه خویندې وي سړي او ښځې نو د نر دپاره د دوې ښځې د حصې په مصر حصه ده الله تعالی تاسو ته ښه وضاحت کوي چې تاسو ګمراه نه شئ او الله تعالی په هر شي ښه عالم دی.